اوکے صاحبانو نن به مونږه انډرسټینډ کوو کاونټیبل ناون او انکاونټیبل ناون. د ټول نه اول صرف د کاونټیبل لفظ ته او د انکاونټیبل لفظ ته دې ته لږ سوچ وکړئ. کاونټیبل ویل کېږي هر هغه څیز چې هغه مونږه شمارلی شو نو هغې ته مونږه وایو کاونټیبل، او انکاونټیبل مونږه هر هغې څیزونو ته وایو یا هر هغې څیز ته وایو چې هغه مونږه نشو شمارلی. نو اوس ورسره دا ناون ملګری کړئ. کاونټیبل ناون به مونږه هغې ناونز ته وایو چې هغه شمارلی شي، او انکاونټیبل ناون به هغې ناونز ته وایو چې هغه شمارلی نشي. سمپل ده، ټیک ده؟ دې خوا ورته لږ غونته کې غور وکړئ. کاونټیبل ناون هغه ناونز دي دیټ کین بی کاونټډ چې هغه شمارلی شي یا کاونټ کولی شي، نو هغې ته به مونږ وایو کاونټیبل ناونز. لکه د مثال په طور باندې پن، نو پنونه مونږه شمارلی شو، لکه ګورئ 1 2 دغه شانتې 3 4، نو دا مونږه شمارلی شو، نو پن چې دی دا دی کاونټیبل ناون یا پنس چې دی دا څه دی کاونټیبل ناون. دغه شانتې کو چېرې زه ووایم چې بوک کتاب، نو کتاب هم مونږه شمارلی شو، لکه 1 کتاب 2 3 4 10، نو دا شمارلی شي، نو دا څه دی دا دی کاونټیبل ناون. دغه شانتې بوی هلک، نو 1 2 3 4 1 هلک 2 هلک 3 هلک 4 هلک، دغه شانتې ډېر شي هلکان، نو دا هلکان مونږه شمارلی شو، نو دا هم څه دی کاونټیبل ناون دی. دغه شانتې ګرل جنۍ، نو جنکې مونږ شمارلی شو که نه، 1 جنۍ 2 جنکې 3 جنکې، دغه شانتې ډېر شي جنکې، نو دا مونږه شمارلی شو، نو دا هم څه دی کاونټیبل ناونز دي. په سمپل لفظونو کې کاونټیبل ناون هغه ناونز ته ویل کېږي چې هغه مونږه شمارلی شو، نو هغې ته به مونږه وایو کاونټیبل ناونز. اوس راشي انکاونټیبل ناون له. نو انکاونټیبل ناونز هغه ناونز دي دیټ کین ناٹ بی کاونټډ چې هغه به شمارلی کېږي نه، هغه به نشي شمیرلی، ټیک ده؟ نو هغې ته به مونږه څه وایو انکاونټیبل ناون به ورته وایو. لکه د مثال په طور باندې واټر، آیا تاسو اوبه شمارلی شئ چې 1 اوبه 2 اوبه 3 اوبه نشو شمیرلی که نه؟ نو واټر چې دی دا څه دی دا دی انکاونټیبل ناون. دغه شانتې شوګر چینی مونږه شمیرلی شو هلکه نشو شمارلی مونږه، نو چینی چې دا شوګر چې دی دا هم دی انکاونټیبل ناون. دغه شانتې سالټ مالګه مونږه هلکه شمارلی شو نشو شمیرلی، نو سالټ چې دی دا هم دی انکاونټیبل ناون. دغه شانتې ملک دا هم څه دی انکاونټیبل ناون دی. دغه شانتې سینډ دا هم انکاونټیبل ناون دی. هیر یا هیر ویښته چې مونږه څه ته وایو، ویښته هم دی انکاونټیبل ناون. نو ګورئ کاونټیبل ناون هغې ته ویل کېږي چې هغه شمیرلی شي، او انکاونټیبل ناونز هغې ته ویل کېږي چې هغه نشي شمیرلی یا نشي شمارلی. دا خو په دې باندې تاسو پوه شوئ. اوس کو چیرې تاسو په دې باندې پوه شوي یې، نو د دې سره ریلیټډ چې دی یو څو لفظونه چې دي هغه نور په خپل ذهن کې کېدی ورسره. د کاونټیبل ناون سره مونږه آرټیکل لګو ا یا ان، دا به ستاسو بیا په آرټیکلز په لیکچر کې په کار راځي، ټیک ده؟ کله چې زه تاسو ته بیا آرټیکلز هغه ایکسپلین کوم، نو په هغې کې به دا ستاسو په کار راځي، خو د دې لیکچر سره ریلیټډ دي، نو په دې وجه خو پې اول پویه کوم. ګورئ چې کله کاونټیبل ناون دی او هغه څه دی یو دی، کاونټیبل ناون او یو دی، نو د هغې سره بیا مونږ لګو ا یا ان. اوس ا کله لګو چې کله یو کاونټیبل ناون دی او د هغې اولنی لیټر چې دی یا اولنی ساوند چې دی هغه کانسوننټ دی، نو د هغې سره مونږ لګو ا آرټیکل یا ا آرټیکل. خو کو چیرې یو کاونټیبل ناون دی یو دی او د هغې اولنی ساوند هغه واول ساوند دی، نو د هغې سره بیا مونږ لګو ان آرټیکل. لکه مثال په طور باندې اورنج، نو اورنج چې دی دا شمیرلی شو مونږ که نه، شمارلی شو 1 مالټه 2 مالټې 3 مالټې، دغه شانتې اورنجز چې دي هغه مونږ شمارلی شو، نو چې کله دا یو مالټه مونږ وایو یو اورنج مونږ وایو، نو د دې نه به مخې ته بیا څه لګي ان آرټیکل چې دی هغه به د دې نه مخې ته استعمالیږي. خو کو چیرې مونږ د انکاونټیبل ناونز خبره وکړو، نو د انکاونټیبل ناون سره به ا او ان چې دی دا به نه استعمالیږي، ټیک ده؟ دا په خپل ذهن کې کېدی چې د انکاونټیبل ناون سره به تاسو آرټیکل ا او ان نه استعمالوئ. داسې به نه وایئ چې ا واټر، دغه شانتې ا شوګر، ا سالټ، ا ملک،
دا به غلطي ټیک ده تاسو به سو واټر شوګر ملک سالټ دغه شان دی آی هوپ چې اوس به تاسو په کاونټیبل ناون او په انکاونټیبل ناون باندې پوه شوي یې د دې سره ریلیټډ یو بل کنسپټ ته هم وایم لکه مثال په تور باندې هیر چې دی HAIR هیر نو مونږ خو دا وایو چې دا انکاونټیبل ناون دی خو یاد ساتئ کو چیرې په سر کې دوه سپین ویښته دي نو دا دوه سپین ویښته بیا ته شمارلی شي نو د دې دپاره بیا مونږ به څه استعمالو دا به بیا مونږ په کاونټیبل ناونز کې چې دی هغه اخلو لکه مثال په طور چې زه وایم چې زما په ګیره کې یا زما په سر کې دوه سپین ویښته دي نو بیا به زه څه وایم there are two white hairs ټیک شو او دغه شانتې کو چیرې مونږ ووایو رایس نو چاول چې دي دا هم انکاونټیبل دي که نه خو کو چیرې تاسو چاولو ته ناست یې او په هغې مجمع کې تا دوه تورې وریجې ولیدې تاسو لیدلې که نه په چاولو کې تورې وریجې نو هغه تورې دوه دانې چې دي هغه ته کاونټ کولی شي نو د هغې دپاره به هم بیا ته څه چل کې دا به په کاونټیبل کیټګري کې اخلي آی هوپ چې اوس به تاسو په کاونټیبل ناون او په انکاونټیبل ناون باندې بالکل پوه شوي